زه اوبه دې خوا راماتې کړم دا ماشومان قلارې دا پولې ورانې کړي هغه اوبه یې رانه بل خوا بوتلې مه راپرېږده دې خوا د ماشومان خوا ولېږه خوا ولېږه دې خوا مه راځئ بچې ځئ پاکه لار ځئ ښه ټول فصل هم راله میرات کوو هغه پولې مو هم ټولې ورانې کړي دي هغه اوبه هم بله لښته بوتلې ځئ ځئ زویه ځئ شابې یاروګې ته زموږ دې پټي کې د امې غسړې په دې خو تاوان شوی دی دا خو دا فصل خرابوي ځه لکه دا میټر مې مه تاوخه ځه ځه ورک شه وروره موږ څه جنګ له خو نه راغلي ما ورته سمه خبره وکړه ما ته سمه خبره مه کوه شی ناشی نه او ما ته خبرې کوې ځه ورک شه صبر وکړه زه په دې اوس مشر ورور راولم هغه به ګورو ښه راوله هغه بدماشان دې م راوله لالا زموږ پټي کې یو کس مې غسړي د چې نوی شان کس دی ما ورته ویل امې ختمه سره وه وټیره مې بدماشي وکړله څوک دی سړی یو دوه بیلچې به دې ویلو که نه بیلچه راسه نه وسو نه نه ته اوس راشه راځه چې دې په خپله پې کې راځه راځه زه پرې لوز دا بیلچه ماتوم ته راوله زما هغه بوټان دې لوز یو شل بیلچې وم راوله ته زما هغه بوټان راوله نغلته مې پر هغه پولې ایستې راوړه بوټان راوړه ته ټول فصل د دوی د لاسه خراب شو زه ورته یم دا مالونه دې خوا مه رالېږې دا مالونه دې خوا مه راولې دا واله لالا بوټان چا پکې چیلې را خوشي کړي او چا پکې دغه را خوشي کړي زه به ته اوس د اسمان ستوري وښیم او کس خو دې پېژنده نه نه که نه پېژنګلو کس دی نوی شان کس دی بدماشۍ نه کې ډېر زیات ته ورته وایې چې په بدماشۍ نه خو څه نه جوړېږي د خدای مسلمانه وایي دا فصل ته ته دا میخه روکاږې وایي دا فصل خرابېږي نه په دې پټو باندې موږ څونه خوارۍ وکړې والله ما ته ډېره خبرې وکړې ما ته اجازه ده ورکېږه شابه ښه ورکه صبر وکړه ته به دا ورکېدل زه اوس وښیم خلاصې بیا رانه نه ښه خلاصې چې زه کله پړق پړوق په بیلچه جوړ کړم بس تخته ټیک شو جي باران هم شروع شو که نه خو هر څه چې کېږي خو ګورې خلاصې بیا رانه نه صحیح ده لالا صحیح ده راځه او زه پې د بیلچې دا د لاس کې ماتوم اوسو صحیح ده اینا غلی ناست یې ها دا دی واو لالا سلام به پیچې که نه نه د سلام نه مخکې په بیلچه وم ته اوس تماشه کوه یا لکه ته دلته څه کې ته غوټ دښمندر ته خو ډېر څلوېښت مړي کړي ته دلته څه کې ناست زه پرې لاره سې روان وم یو بابا و راته یې ویلي دې میخې ته لږ ګوره ته خو دښمنداره سړی ټوپک موپک ځان سره ګرځوه که نه ټوپک ستړی کړم نو په دغه ونه کې مې را ځوړند کړی دی خدای دې بېخ او بنیاد وباسه نو ته مېلمانه نه پېژنې او جنګونه ورته کوې ته مېلمانه نه پېژنې نو ما څه پچې دا مېلمه دی لالا یا لکه دا څوک دی ډېر بدتمیزه انسان دی بدتمیزه که بدتمیزه اړې اراده پوخ کو په والو مې ملک خو عقل پکې نه راځي ځه ته شابه دې مېلمنه لږه چای راوړه لږه د چیو غم نه کوم باران دی ښه واو یا لکه باران شوې هغه چیرې را دنده که که نه مسلمان هغه چغې ویله لالا چیرې خو مې را دننه کړې نو یوازې چیرې خو نه دا نور مالتنینې په سترګو ړوند دی لالا هغه مې را دننه کړې که نه ګوره بچې یو خو چې ته زه خبره وکړم په تا بدي ولګي ګوره هلته اوسه خوا کې ګیا د هغه هم را دننه که باران دی ده وګوره د زوړند اوبه دي او ګوره که دا باران اونخته دا بیا نو درېږي ورشه شابه کار وکړه لالا به څوک دې نه مشي کېناستی نه شي چې بس څه کار بس موږ ته حواله کړي والله بچه د په غلا نه کېناست لالا مړه نو چې اوس د باندې سپلی ودانګو مړه بیا به وي کشر رور یې وو دا کارونه چې تاسو ماله نه کوئ نو دا به د کلي خلک راځي او ماله به یې کوي دا خو ستاسو خپل کارونه دي که نه یا دا هم تاسو نه شئ کولی نو لالا ټول کارونه مې ختم کړل زه نور څه وکړم زه هغه مېلمه غسلخانې ته ننوتې دي همه خلاصونه جوړین زه تولیه وله یو سزا خدای دې ورمه لالا بس مړه و بس لالا دې ډېر برکتي سړی دی هغه چې سینې لالا مې کور دې راوړي په دې خو مېلمانې راځه مېلمه راځه به د خیر او د رحمت باران هم ماشاءالله شروع شو ښه نیکه دا یو کار مې کې ډېر خوښ شو په غسلخانه کې قسم صابونونه پراته دي دا مړه نو ما ته خواسې میلاویږي خو دغلته پې مړي ولامبه یو چې کوم پاتې شي بس هغه زه کور ته راوړم خدای دې غرقه د یارې نه دې مړ کړم
راسکه بابا راسکه الله بند راسکه ما له به आवाज را کړو کنه الله بخیر کی چیس کی چیرې ته واچوم بابا خا 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 چې کله چیس کی ما له आवाज را کوا هغه ځای ما له چغه را کوه زه ستا په आवाज باندې پیږم ها بس نورس کی خاصا ډډ هوا په مزه یا لکه د دې زوه دی لکه نه نامرګري واده له څنګه چې د دې سړي خدمت په څوک کوي یار ته اوسه پورې د خدمت کې او کنه سړی معذوره دی ځای په ځای درزونه خوري د زنګونونو نه هم خورګونه تلي کونډې هم ټولې تباه و برباد دي ولې هغه زامن یې دې غریب سړي ډېره خواري کړې وه زامنو سره زامن خو هغه درې لندن کې دي او هغه دوه دلته ډاکټران دي خو په میاشتو میاشتو یې هم تپوس نه کوي به د قضیې خدمت کوم او بس پروت دي دې غریب خو زامنو سره ډېره غټه خواري کړې وه مسلمانه مونږ ته مشرانو قصې کړي دي چې بچو به ورته څه ده به منله ارمان یې وله نه دي پرېښي خو بس اوس افسوس دې وخت له راغی چې تپوس یې هم نه کوي دلته پروت دی یا غریب والا اوی ډاکټر صاحب راغی हाँ जी सलाम वालेकुम څنګه یې ډیډي ته څه دی څه دی ما خو تا ته راشنه مچولی دی او تا له خو ما یو نوکر هم نیولی دی ډیډي څه دي زه خو ستا په خبره نه پوهېږم یار ته څه دی دا انکل مې څه شو زه خو د ته په خبره نه پوهېږم انکل ها ته د په خبره نه پیږي ته چې راکوټې وي دې ستا په خبره باندې پوهېدو او ته د په خبره نه پیږي د خوارې دا دونه محنتونه دا دې دپاره کړو کله چې ستا په خبره باندې څوک هم نه پوهېدل نو صرف دا یو سړی پې پوهېدو او اوس د د خبره باندې ته نه پوهېږي دته خو ما راشنه مچولی دی دله خو ما یو نوکر هم نیولی دی نور زه څه وکړم خانجي کله چې دا مور او پلار زغویي په شي او د ډېر عمر شي نو دا د بچو د پیسو یا د ډوډۍ اوږې نه دا تا ته وایي دې کټ کې را سره لږ کښېنه دا ستا د دیدن اوږې دی یا لکه کیسریا او ته خو ډېر مشهور سړی یې راشه یو سیلپي را سره وباسه یاره بچی داسې کار دی که نه چې ما خو پرون هم چا سکوي نیستو اوس مې هم دا نوم موتی دی په ما د وزن کار لږ بند دی ښه بل چا ته ووایه بل څوک به څه وکاږي